جینۍ مې درته کړې ده او ته هم ځوان یې نو ستا زړه چې اوس کار نه کوي او خوښي ناخوښي نه کوي نو سیزي مواري ما کړې ده جینۍ مې کړې ده پوه شوې بس کړې مې ده ښځه مې ده بچي مې دي بس دی که نه څه کېده به اوس هغې ته لکه د قارو دغه لګېږم زما خبره وره بچي مینه چې کومه ده د ښځې سره کېږي اصل مینه بیا اصل مینه چې کومه ده د بچو سره کېږي خو تاسو کې دا عقل راغی که نه ما ته ضرورت نشته نصیحتونه کوه اصل مینه د ښځې سره کېږي ته خو به د اوسه پورې په پردو ښځو پسې ګرځېدې اشارې به دې کولې ما ته پته ده تا څومره کجورې او چوارې په سایکل به دې ګرځولې او ښځو له داسې ورکړې اوس چې زوړې شوې ما ته اوس ځان ښې بچو ته وې اصل مینه د ښځې سره کېږي ما ته معلوم سړی یم ښځې خفه کېږم خدای شته که نه خو په جومات کې اولامبم خو تا ته پاکېږم نه ولې یو د ترور لور مې وه یو د ترور لور مې وه خوښ یم نو خیر د بچي خوښي نه کېږي کېږي که نه خوښ یم او په دې باندې په اور بل و ته دې لغم خادي ولې کې اوس ته نه موټرسایکل چای نه بیټري جوړه شوې ده پلاره ایکسپایر شوې بس دی اوس په تاسو چا کې د خوښې څه دي دا د خر اواز چې کوم دی د خرګاډۍ دا ښځو پېژندلی او چې د خر به دې ناره کړه په کوم کلي کې ښځې به ورکې ولاړې ما ته معلوم یو ترور لور دې نه وه او یو د بمبوګانو د جپسو ګوټۍ به پکې ایښې او کباړ به یې پرې راټوله بچې زما خبره وره اقا مزدوري چې مې کړې نو په تا مې تعلیم وکړو خو نه سړی کېږي سړی کېږي نه چې د ما درې پلار له چودرې تعلیم ما باندې ما کړی دی څه ماما تاسو په خرګاډي کې ما باندې تعلیم کو مارونو ته دوا کوه مارونو ته دوا کوه تا خو به جنکوله پولۍ او چینګمان ورکول توبه او ستا رونه هغوی خو ځان له نموني نو تا به څه درکړي چې د کومې ورځې دوی ما واده کړی دی د دوی رونه یو کس دی راغلی اوسه پورې چېرې اوښ یا څه شته او که نه ته دا خبرې مه کوه بچې ما ته وګوره ما سره خو کړي دي پلاره زه په اسماعیلیه کالج کې ما باندې تعلیم کړی او اسماعیلیه کالج څه کې د کږې بورې به د ګوړو را روانې وې زمیندار خلک وو جوارانو چوکړکانو دا څار کې به دې ځکه د پیازو چوکړک چې دله ما وکړو تا راوړې چېرته وړه نه ما نه دي راوړې ما څه کړي دي سړیه زه خو دغه شان ناغلی به ولوی شوی یم دا ته چې دا کور وینې که نه دا زما دقه چې پردی ښېګړې یې ځکه دې دا حال دی زما د ورونو خم تا ونه ستایل تا ته ګناه نه شته خدای شته که اوسه پورې ما سره چا ښېګړه کړې چا چې کړې ده الحمدلله زه ولې په خپو پروت یم په خپو پروت دا ما څه ونښو تا هغه جینکو ته وګوره جینکې پرېږده دا ما څه ونښلې هغه زوی لوړه مې هغه ډېرې ګډا ته وګورې وای وی شرمولم په آخري عمر دې شرمولم زویه ما ته چا وی چې ستا تربیت کوه چې څنګه یې مې حق شانتي دا چې ته چې ورته مخې ته ګډ شي سبا به ته د دې ښځې څه سترګه سوځي ته یې ګنې میږان ورختي بس بچې ما ته وګوره څرګډل او د جینکو په وار پیدا دا خبرې وروستو دي باقي خبرې زما واوره چې زوی دې واده وکړي بچې ما ته وګوره غم غرض پرې مه کوه ولې چې اوس ستا زوی نه شو اوس دله شو اوریجنل دله شو سو ولې به غم غرض نه کوي نو ما ته وګوره سبا به ګرېوان ته لاس ورواچوي بیا به شي ولې زه به مړ یم ته به مړه ته به ژوندی داسې کېږي زه به مړ یم ستا ګرېوان ته دوی لاس تر واچو د چا ستا ګرېوان ته خدایه پاکه ټیک شو که نه هغه ګرېوان نشته نو کوم دی ته لاس دا زما تربیت دی او هغه له به هم زه تربیت کوم کو یو ساعت ګډ شو خیر دی ښه تربیت کې د مونې خبرې نږدې دي نه پرېږدي او ته تربیت ته پلاره زما زوی دی چې څنګه وله واډو کوم زه واډو پورې د پلار حقي باقي د خپله ګټي او خپله د سټي خو دا ته چې ګورې پړی به پې نه ورسستې چې به نه وی چې ښځې وکړه اوس یې وال ټکولو باندې بدې ښکارم اوس پې هم دا سر دې ځمکې ته وې په غلط کار چې دې ولیدو خو به وایي ځمکې ته به ووایي ولې خودو ټیک ده که نه خود زه به هم ووینم چې واده مې ولې وکړو یو په یو لاړه بله په بل لاړه زه مې اورېدل مورې ټیک ده خو کوم دی ستا بېعزتي خو یې نه ده ورځما مېلمانه هغه بار ولاړ دي تا ټاکئ په ور کې تا ټاکئ نو دا هم بې شرمه خلک خبره درته کومه زه خو اینم او پړې تېرومه ته غوټې راوړې او هغه خپلې کوټې ته دننه کې یا بچې ما تا سره خوارې خسکۍ کړي دي
लग शांत येऊ कुठं खेळ त्याचं मग कच्या कोटी येता मरावडा हॅलो سړیا ویم دا جامې خو اوس بدلې که که نه هغه بل لالي چې وي موږ درځو ویم دا خلک به څه وایي چې دې ویني په دې یاله اډه دې مغوی وکړئ او لګیا دي را روان دي ښځې زړه مې کېږي جوړه بدل کوم زړه مې غمجن دی ډېر غمجن دي ما پورې به خلک خاندي جاړه ما چې ته جاله موږ له به څوک حوصله راکوي جامې یې سورې کړي او راپاس راځه شابه سورې سورې مورې د څه غوټې خو بس هسې دننه لاړ چم او روزم به دا غوټې کوم ځای کې وي ما ستا په واسکټ کې زیړې لفافې ولیدې او په واسکټ جیب کې کېدې او دغسې سر راښکاره کړی ګړندې نه خوا ډاکخانې چېرته لفافه راغلې په مورې دې ورځ ډاکخانه را سوری شوه چې تا له لفافې رالي زه ورته خبره کوم که نه ستا چې خیاط آباد نه ملګري راغلل که نه او د ووتې لفافې درکړې دې کې بیخي څه نه نو ولې را خرچې څوک کوي خو زه کوم که نه تا خو ټولې جاپري له ورکړي دي مورې ټولې پیسې هغه له ورکړي دا چې څه دیګونه او څه روجې موجې قیسې دا زما په خرچې دي ټیک ده خیر دی هغه دې مرور دی وس پې نه کېدو ستا خو خیر سرکاري تنخوا لې هغه قریب کله یو دیګ پخ کړی او کله نه پخ کړی ډېرې ورته کاڼي مه ساتئ هېڅ خبره نه ده خو خیر دی چې څه راوړې نو هغه جینۍ له مه ورکو په دې تاسو ځان باندې مستې کړې صحیح ده زه ورځم نه مېلمانو له ورځم صحیح ده موسی دې به راغلي رای والا صحیح ده دا داسې کوم که نه مغه زره خو شاه څه دی د زوی واده دی او ډېر مالدار دی ته به داسې کار وکړې چې هغوی کې به دننه لاړه شي ټیک شو لږ سپېرني به لوګې کړي او شیشه به راوالي او هرې ښځې ته به مخې ته نیسئ بس 1000 روپیا به درکوي او جیب کې اچوه دا دې ښه خبره وکړه دا خو موږ خپل قسم هېر کړی ځکه خو داسې دقه شانته به کومه شیشه به ورته یو ګنټه مخې ته نیسي به چې څنګه دا واده که خیر وشي د هغوی واده شروع کېږي زه او جعفري به بهر کار کوو او ته به دننه کور کې بس ټیک ده بېغه به شه خو داسې کار وکړه چې لږ اود راوړه چې بیا ځان څه ویسم او ځه ورشه هغه هلکان نور ورشکرۍ دننه نه کړي د مټیانو لاس دې تېله ته بس الله پکې خیر واچي ځه دا ترکاري ده ګرمه که شابه ده زه څه ګرمومه ته ډک نه شوې ولې دا یوازې د دوی خاوندان دي چې لفافې او مټیان په کوټو دننه کوي یاره ښځې خو راشه که نه څه شوې بنیاد دي وځه راشه دې خوا درهلک سي ورته سره بند که که نه ور بند که بنیاد دي وځه څوک هم نشته هغه ټوله په لګې دي ښځه ورشې بند که ورشې بند که شابه شابه بس ده بند مې کوله یاد دي وځه بار مې زړه چاوده دا ډنګه ډونګه شروع دي زړه مې په بله راووته ما وې زه خو د واده کړي زوی پلار یم نو ځان راته شرم داسې لکه لږ شرمېدم که نه داسې کار نور نه دو شرمېږه د هغې د لور واده ده او څنګه پکې ګډېږي ته به هم ګډ شوی وې د زوی د واده ده که نه نه که نه نو پټ ته ټاټه ګډېږم که نه د ټیف ولګو دلته ولګوم درته کول دلته ته بنیاد دي وځه خلک هلته ناست دي ټول په واده خاده کې دي او ته دلته راکه ټوڼی کې پټ شوې روزه دا ستړې شوې ده بېګا ټوله شپه تماشو ته ګډ شوې ده په دې کوټه کې بیا هغه بل ته سپری کوم ماچ یو مور دې ماچي چړل تباچې شیره ډاکه کړو ها دا څه ډانس هم کوو کلینه باندې پټ کښه یس وی رو دې واده دې بنیاد دې وځه دا دې مور هر څه ما ورته چل خو چې دې اټاوي دې خلاصه چاته نه بچي ته خو زما اکلوټه یارې ها ومنه شرمې ګورې ښه عربي بیٹوي چا
خلاص دیر ما ادا کوم کا. ګورې که چاته د وې ګورې خراب پچاس راکړه په بنیاد دیوزه بیا دې خرچه کې راوستم خیر د دې کبل 50 روپۍ کړم څه چالو شو سامي دي راځي سل واله بس سل در کوم نو 50 سل دلته دې دې نه. هغه شیر روټ راکړه پټاخې انا راکړه 15 در کوم زمام راځم نو ګډا ټوکا شاو بنیاد خدای په سل ملي ونی ایو دا واره کنه واره بیا نو در کوم کنه خیر ها کنه لکه خدای نور به تا ګټ شم دا هذا سل را واپس بیا 15 بیا ته راکې نو پوسټ ته ګټ شم وای دا بس بنیاد دیوزه تم دا کام دونه راولي دي چارځه کې راي دن نه سو کما چې الله را کړی د نوس په ناشکر شمه سر بیا دې مو سره دا ما شو په دې خبرې دا بارشه بنیاد یو ګوره چرته وټو کو نه بیا سکه واخو ګور نه لاړو سکه به پړنګا چې غټي کیو دا شکار دې مکو راړم اوس نیمه کې پاتې چې پوره کم وای دا خو دا خو کنه راکنه مړی دا خو راکنه بنیاد یو دا دیگه ولی موج مسجد جاری وی دا خو پکې راغو لنګیم راغی یا پلار باندې داسې ګډا کوله که نه خو چاته وی به نه ګورې دا مو ستاره راز خبره ده غربیه ودرېږئ بنده ښځې څه ګډې یو هغوی څه نه ګډې دي ګډ شئ ګډه شمختي خو دې پختای باندې دا هغې چمچلخکیا ټول خبر کړل ټول یې خبر کړل راباندې راز یو څه هڅې لوګري دي لوګري پکې وچوه ایګم چې اولګرګې نه پاکه داسې کار وکړې چې بار هغه دیګونو ته کوم کسان یا بټیاران هم رادننه کړي خدایا ته بنیاد یوزه دا شیخ باشا ډوله ته لاړه یم چې څه بارو ته نور چې نه پیدا غل مړ پاکړه پلار مې ګورې سارا ټوکی ده دا دې د پیسکونې ټولو ته وې ما ته ورشه هغه دیګونه خلکو ته اعلان کړی خدمت ته ودرېږئ راځئ بس ته ډوله ټیم خو برابر د دا څنګه چل کېږي او ځئ چې ځو راځئ ګډه شه ټولو د کوټه مراله په ډوډو باندې سقه که بنیاد موزه نو دوړه خو دې تاویسته خو تا ساده کړی وختي اسره دنده شوې کوټې ته ویلې رسي بنا خپله کوټه یې نه راستان رګونه تخنیکي باندې جوړه اوچا خو هغې بې بې هر څه دغه شان تس تس پراته دي نو تخنیک ته څه ګوډه ده خو ورچه کړه له اوزه له دا لکه دا اوزه ما ته پته ده پر یاد وکړه د مکر جړاګانې کې ښه خوشحاله راځه خدمت ته ودرېږئ ټولو دې څو ګډېږي نه تا ته زه ډم ښکارم بابا جانې ستا پلار یم بېغیرته بنیاد دیوزه بد دیوزه اوزه ده دا لکه ځان جوړ کړه شابه جنجمن ته ځان جوړ کړه جنګ خو تاسو نه وړئ بس دغه ځای دی که نه درې قدمه دي کم داسې مونږ دغه ته ځو وای سوات ته ځو لکه په اوږده راتاو کې دغه جینۍ مرمان خډه شابه ده اوزه بنیاد پرېږده اوزه ده شابه بنیاد موزه تاسو هسې په ایمان چې خوند یې خوږ و شکویا یکم تړلي ووته نه پلاره بس دی که نه یا ځي یو ځای دی پکې پنچر نشي ګورې مګو نو زه بس ټیک ته سبا نو زه راځه ټیبل کې راځه
زما چې څونه خیال دی سیف الله راغلی دی د پلان له اجازه اخلي لورې یم اوس خو به زما کور ته مېلمانه راځي ویم د ټولو قدر عزت کوه ښه یم زموږ دا سترګې چاته ټیټې نه کې بېغمه شه مورې چې څنګه راته ته وې همغه شان به کومه ولې چې زه هم ستا لور یم دقه خبر ده یم هغې خو هسې ما ته د نیکۍ په سترګه ګوري نه ځکه ګناه مې کړې چې ستا پلار سره مې مینه کړې ده او په هغې کې ما ګناهګاري مورې مېلمانه ټول لاړل نو داسې کار دی ما چې راشه رخصتي وکړو جینې که نه نو چې را جنج روچت کړو ته ورشه هغه جاپوري ته لږ اواز کړه څه به هغه ته اواز کومه خو زه ته یو خبره کومه په دوه ټکو کې چې نه به ته د ښځې منې څه به هغه ته ووایم نه به هغه منې خپله وینه یې او د خپلې وینې په شان وخت به تېروئ هغه هم ستا بچی ده چې ستا کور ته راودېږي نو د هغې به هم داسې خیال ساتي څنګه چې د خپلې لور ساتي مورې خو مې بیا د زوی کار دی زما کار خو نه دی خیال به هغه ساتي کو زه به یې ساتم په هغه خو حق شته خو د ښځې په نسبت سره ته به ورته د لور نظر کې تاسو به حق نه نه بس اوسه پورې لور نظر ورته کوو اوس پم کوو ما ته پته دی چې څنګه نظر هم ورته کړی په یو بل غرګي وروئ نه خو زما نه جاپوري قصه راغوي خو نه ده دا خبرې به پرېږدې اوس په ورته ولې ښکته وړې خپله حیا یې درکړه زه ورځم هغه ښځې سره طلاق کوم او زه به هغه ته اواز کوم او تا نه راوځي جعفر خانه کپڑے وزوم جا راشه ده ورور دې اواز کوي جاپوریا ما دا سوچ کو ما ته پته ده لکه تم خپلې لور پسې خو به خفه یې لکه چې لور خور د کور نه ځي نو دا یې شوه چې انسان لکه یو د زړه غوښې وي که نه ښکلې خبرې ورسره وکړه خبره درته کوم ماشاءالله ماشاءالله څومره ښایسته ښکاري دا مې کړي موږ دقسې ښکارېدم خو هغې بېبې ویم خیر دی شبانې او سیپوري ته ووایه که په دې کور کې موږ نه څه غلطۍ ملطۍ شوي ویم زما د لور نه د هغې بدلې وانخلي غلطۍ خو یوه نه ده چې زه بیا ورته ووایم ډېرې دي خو اوس په خوله لاس کېده دا خبرې د دې وخت نه دي سیپور خان راغلی دی جعفر خان ته ناست او زما څومره خیال دی راځي جنج راوړي خو داسې کار دی چې اوښکې ډېرې مه څڅوئ د یو کور خبره ده صرف نصیحتونه دې جینۍ ته وکړه چې هلته ګوره دغه شان وخت تېر کړي څنګه چې بیا د دې کور چرګوټي سره مړه خوږېدو چې هلته هم دسي او هله بیا ژوند ښیي ویم دې کور کې خو چاته ښه کېدل نشته لورې خو خیر بیا هم ته خپله ګزاره کوه ستا خو لکه د ریل ګاډي هر وخت لوګي او شوري نو ستا ته به چاته څه ښه شي تا خو خلکو له په مزغو کې اوبه وکړې خلکو ته ګوتې مه نیسئ چې یوه ګوته بل ته ونیسي څلور ځان ته راتاوېږي چې تاسو سم وئ موږ به ولې داسې چړونه کولو خو تاسو هم سم نه یې که نه پاک بیبي بس دا خبرې پرېږده یو الله چې دا ځوانان نه وې ناستې تا سره په مسما ویلې وې ما نه څوک په ټاپو کې نه دي مخکې شوي په جنګ کې به څه مخکې شي جاپوریا ته ما صرف دې خبرو له راوغوښتې ما کشر ورور زه را باندې خفه کېږم ټول عمر ته روانه کړې ده او ما سمه کړې ده تا دا کومه جینۍ چې راکړې ده زما زویله نو بارې ځای کې یې نه ورکړې په خپل کور کې یې ورکړه نو په دې به ته نه خفه کېږې پټه راته ته به ډېرې وساسې تا مخکې هم څه سولي دي اوښکې یادوم خو خیر دی ادمار ویره ده پردي کوټه نه راغلی بس دغه ستا کوټه او دا زمونږ کوټه شیپوریا دې غني غني ځونې دي نیسم شکر لور را باندې ډېره ګرانه ده او که ما څه غلطۍ کړي چېرته د هغې بدل زما د لور نه وانلې ما ګورې د ګل ګزار پرې دې کړی ما نه پټه ده جاپوریا تا خو غلطۍ دونه کړي دي که نه بس هغې باندې کاڼه کېده ما پې برغول ایښې دي کاڼه پرېږده بس دومره ته وایم
چې ګورې دا لور ډېره ګرانه وي ها او دا چې هلو